السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. په انتظار ستړی. شرګړیان ویلکم ټو شرګړیان. عبدالله صاحب دې غرورا ته خو ځان له صوبه یاورې ستا په سټ صابون واما ته زما زه دې بېګا پته مه کړم چې وروره زه در ځم حیات صاحب را سره دی او وروره زه پته مې یم وروره او ما ته ټلیفون یې وکړو وروره نه در ځم بلاله وایي چې یاره سهار به لاړ شي. ګوره دا کومې ډرامې دي خدای زما دې توبه. السلام علیکم. د حیات خان ورلد درنو کتونکو، نن د کرن خان امکان البم زنجیرې ټپې ریکارډ کیږي، ویډیو یې جوړیږي. شیرګړ ته روان یو، را سره اوسئ. د لارې نه به هم خوند واخلئ او هلته چې کوم سیټ لګېدلی د هغې نه به هم خوند واخلئ، د دې ویډیو نه به هم خوند واخلئ. نو زه باوري یم چې ستاسو به دا نننۍ ویډیو ډېره زیاته خوښیږي. زموږ سره اوسئ، زموږ حیات خان ورلد چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ویډیوګانو نه خوندونه واخلئ. چارسده روډ سفر د شیرګړ. شفقدر ناگمان چارسده. دا د سردریاب منګه دغه ځای فاینل کړو، لوکیشن یو دغه دی. رزړو بازار. Tagpay Road. سفر روان دی او شوټ لوکیشن ته ځان رسول دي. ډېر اوږد سفر نه پس اخر بس موږ نږدې یو را رسېدو والی یو د شیرګړ بازار ته او عدنان عرف اقرب د پی کې وایس والا چې دی هغه زموږ انتظار کوي. حاجي آباد شیرګړ. آتیان روډ او بس اخیری مرحله ده را رسېدو. اقرب زموږ په انتظار دی او اخیرا موږ راورسېدو. د اقرب انتظار کوو، خو اقرب چې دی د هغه په تیارېدو کې ډېر ټیم لګي. هغه وایي چې دغلته ودرېږئ کلک ګنې تړم. اخیرا عدنان بھائی راورسېد. دا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. په انتظار ستړی. شرګړیان ویلکم ټو شرګړیان. عدنان بھائی راورسېد د خیره سره او موږ په خپل سفر روان شو. عبدالله صاحب دې غرورا ته خو ځان له صوبه یاورې ستا په سټ صابون واما ته زما زه دې بېګا پته مه کړم چې وروره زه در ځم حیات صاحب را سره دی او وروره زه پته مې یم وروره او ما ته ټلیفون یې وکړو وروره نه در ځم بلاله وایي چې یاره سهار به لاړ شي. ګوره دا کومې ډرامې دي خدای زما دې توبه. شینې کمیسو زما دې توبه نه سوري پرتګو شینې کمیسو خدای زما دې توبه نه. امون والم پته ماره چې لکه موږ ته به څه ډالۍ کوي. کاله چونسه ده. او اخیری منګه خپل لوکیشن ته راورسېدو. دا زمونږ لوکیشن دی.
او د اقرب بای ګاډي ولاړ دی پکې او اخیری منګه عدنان بای خواته راورسېدو او دوی سره ملاقات زمونږ وشو ډېر انتظار نه پس مونږ ډېر په ویټ کړي ولته که نه مونږ ته وی ویټ وکې خیر دی چې ته ته پرونی قصه مو که پرون دې زم په ویټ کړی وم آیات بھائی عبدالله دی عبدالله ډېر دوکه نه زه آیات بای داسې وکړه پرونه چې ما ته وی زه درځم د سهار نه ها نو دې د مازدیګر 3 بجې ماسپښین راووتو چې ما خواته راتلو ماښام 8 بجې وي ها ماشاءالله ګوره دونه وختي مه ګرځې که نه نو شپږ نیم بجې ته نږدې شو او اوس دلته 8 بجې یادي ان د ریکارډ دی دروغ وي خدای زما دې توبه یې نو اوف کوبر نه دی نه دی بس اسنه وای دا کنه زموږ د ورور ته وګوره سخته ګرمۍ کې دا وګوره دا پکې راولي ګرمي ده خدای بنده سخت تکلیف دې تیر کو یار سخت ترینه ګرمي ده لالا سلامونه راځئ نه 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 خبره خو رښتیا ده هارون ناغې دا دی ماشاءالله انشاءالله نوی سیټو د آیات خان په موږ شیرګټ ته راورسېدو خان سره سپینی په فلینګ کوچ کې د آیات سره ملاو شو ډېره مزه یې وکړه ډېر زبردست آیات خان ډېر وختي نه راغلی دی ځان مونږ سهار 9:30 بجې رارسېدلو خدا دا چې لکه ښه سیټینګ دی کړی ډېر مړه مننه خواري دې پځې ده خواري دې پځې ده آیات انشاءالله زما نمبر کوم څه دی خدای ته مو السلام علیکم لالا څنګه الله خیر دی چې ټیک ټاک سیادت خدیجه آیات خان خیر تیرے پیره باندې هغه ویډیو لګ باران د لاسه متاثر شو وس څنګه حل یاره جی تیرا ازل باندې د باران د لاسه زمونږ پروګرام کینسل شو خو کېدی شي دی پیره د ګرمۍ د لاسه کینسل شي ډېر بدل شو ورو د خدای زما دې توبه بدل دی په شکل آیات سے په شکل د صداقار کوي دا صداقار کوي خو الله مو دې وته ټینګ کیتا وره ورزو به دا ویډیو کو او دیم ځل دې چې لالا راځي او دا ویډیو کینسل کیږي نن ان شاء الله نن به دا ویډیو سره ته رسو چرته زمو مونږ سره اوسه راځي ملګرو
او د حیات خان ورلد چې څومره هم خلک دي کتونکي دي نو دا زمونږ د امکان البم زنځیرې ټپې دا دومره ستړی د سهار نه شروع شوی او دا تقریبا د شپې 2 بجې دي چې لا اوس هم د پی کې واینز د ملګرو د اقربو هغه د دوستانو کار لا پاتې دی او زه ته ایله بس تاسو د وړاندې چې څومره سردردي و نو خلاص شو مننه څنګه پچل کده غل کم خپل پردي کوي ژړا